سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې ښایسته او سټایلیش نوم جوړ کړو؟ نو لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه رقم ته سټایلیش نوم څنګه جوړولی شو. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم، که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل ټیچ عمر سکل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. راځئ په ویډیو پیل کوو. ملګرو، هر څه نه مخکې به چې دی تاسو دغه دوه اپلیکیشن یې راانسټال کړئ. دغه په پلی سټور کې شته او دغه نشته دی. دغه چې دی پلی سټور نه راانسټال کړئ او دغه فوټو جي چې کوم یو دی دا به چې دی ملګرو تاسو به چې دی کروم براوزر ته لاړ شئ، هلته به په سرچ کې ولیکئ ورته فوټو جي. چې دا ګورئ ملګرو چې کله مو سرچ کې ورته فوټو جي ولیکئ دغه شانتې یوه صفحه به تاسو ته راشي، په دې باندې به کلیک کړئ، بیا به تاسو دغه شانتې صفحه راشي، دلته به ډاونلوډ کلیک کړئ، تاسو ته به اتوماتیک دغه برنامه خپل فولډرو ته لاړ شي. هغې ځینې بیا په اسانۍ سره لکه څنګه چې کوم ګیم د خپل فولډر سیټ نه را انسټالوئ همدغه رقم ته به دغه هم را انسټال کړئ. نو را به شي ملګرو اول به پکسل لاب را خلاص کړئ. چې کله مو پکسل لاب را خلاص کړو تاسو ته به چې دغه شانتې صفحه راشي، دلته په دا ټکس کلیک کړئ او دغه به د پاس ډیلیټ آپشن وښایي او دا به ډیلیټ کړئ ملګرو. بیا به راشي ملګرو په دغه ټکس باندې کلیک کړئ. چې کله مو په ټکس باندې کلیک کړئ بیا په دا ټکس باندې کلیک کړئ. چې کله مو په ټکس باندې کلیک کړئ بیا به راشي په د ایډیټ باندې کلیک کړئ. چې کله مو په ایډیټ باندې کلیک کړئ دلته به چې دغه ډیلیټ وښایي دغه خط دوران کې دلته به خپل نوم ولیکئ. مثلا زه ورته راځم اول ورته حضرت لیکم، دلته راځم ملګرو حضرت مو چې کله ولیکه خپل نوم ولیکه دغه راشي په دا اوکې باندې کلیک کړئ، دا به دلته لاندې راولي او دا به داسې غټ کړئ. چې کله مو غټ کړه ملګرو دې خوا به دا داسې سکرول کړئ، دې خوا دلته به راشي په دغه پوینټ به پیدا کړئ ملګرو. دلته ګورئ ملګرو دغه آپشن به تاسو چې دی پیدا کړئ، دغه پوینټ دغه دا چې کله پیدا کړئ دې ځای کې تاسو د خط سټایل بدلولی شئ. دلته لاندې بیخ ته راشئ ملګرو. چې کله بیخ ته راغلئ دلته دغه اردو کې چې کوم دي عربي خطونه چې دي دغه پوینټ کې دی تاسو ورکړئ. زه مثلا راځم دغه یو ورکوم دغسې دغه جوړو. اوس راځم دلته بیا په دغه دغه ځای باندې بیا په ټکس باندې کلیک کوم. چې کله په ټکس باندې بیا کلیک بیا په دغه ایډیټ باندې کلیک چې کله په ایډیټ کلیک کړئ پاس ډیلیټ بټن وښایي او دلته خپل نوم تخلص یا هر نوم چې تاسو لیکئ بل ولیکئ. چې کله مو ولیکئ ملګرو دا به چې دی ملګرو راشئ به دغه ځای ته دې ځای ته چې کله راغلی ملګرو دا به دې خوا ته داسې راولي او دا به لږ غټ کړئ ملګرو. چې کله مو غټ کړه ملګرو دغسې به یې غټ کړئ ملګرو. بیا به راشئ ملګرو دغه پوینټ ته به بیا راشئ دغه خط ډیزاین صفحې ته. چې کله دې ډیزاین صفحې ته بیا راغلی بیا به دلته راشئ په دغه لاندې ډیزاین صفحه کې او بیا همغه ډیزاین هر کوم خط چې تاسو خوښېږي همغه به ووهئ ملګرو. دلته چې دی ملګرو په دغه صفحه کې چې دی تاسو رنګونه بدلولی شئ، کالر یعنې هر رنګ چې غواړئ ورکړئ هغه تاسو ورکولی شئ. تور غواړئ، سور غواړئ، زیړ غواړئ، هر رقم ته چې غواړئ هغه ورکولی شئ. په دغه صفحه کې خپل کولی شئ د ګالري څخه هم یو رنګ راواخلئ. مثلا زه راځم د ګالري څخه یو رنګ راخلم. مثلا ملګرو تاسو دلته چېرته شي رنګ راخیستلی شئ، زه ورته یو رنګ انتخاب ملګرو دلته کتلی شئ ما ورته ګالري نه رنګونه راواستو. اوس راشئ ملګرو په دغه صفحه کلیک کړئ. دلته به ما خپل ټلیګرام چینل کې یو څو ټمپلیټ درکړي. د ټلیګرام چینل به انشاءالله تاسو په لومړي کمنټ کې پیدا کړئ. هغلته لاړ شئ لومړي کمنټ ته په یوټیوب کې هغلته تاسو کولی شئ د ټلیګرام لینک پیدا کړئ. بیا به راشئ په امپورټ باندې کلیک کړئ ملګرو. چې کله په امپورټ باندې کلیک کړئ دلته همغه ټمپلیټ به راواخلئ ملګرو. تاسو کولی شئ چې دغه رقم ته زیاتې ټمپلیټ چې دی تاسو را که چېرته وي هر ټمپلیټ چې وي تاسو هلته ورکولی شئ. یو به دغه ټمپلیټ ملګرو ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولی دغه به تاسو راواخلئ ملګرو. چې کله مو راواخیستو دا به دغسې غټ کړئ ملګرو، دغسې به غټ کړئ. چې کله مو غټ کړه ملګرو دا به دغسې کېږدئ. اوس به راشئ بیا خپله دغه فوټو هغه ته ملګرو دلته امپورټ ته بیا راشئ. تاسو به هغه نور عکسونه هم راواخلئ چې کوم ما درکړي وو هغه هم راواخلئ. بل ټمپلیټ هم ما درکړی ملګرو را به شئ دغه ځای باندې به کلیک کړئ. هماغه امپورټ کوم ایډیټ سامان چې نور ما کوم ټمپلیټ یې درکړی وي هغه به راواخلئ. مثلا زه راځم دغه بل ټمپلیټ هم راخلم ملګرو. دغه ټمپلیټ دی دا به په خپل ټلیګرام چینل کې درته اچولی کولی شئ هغې ځای نه راواخلئ ملګرو. را به شئ دغه بل ټمپلیټ مو چې کله انتخاب کړه بیا په دغه ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړه ملګرو دغه آپشن چې کوم دی ملګرو دا به داسې کوچنی کوئ او دې څنډې ته به یې ورته کېږدئ ملګرو. اوس به راشئ ملګرو که نور غواړئ تاسو نور عکسونه غواړئ هغه هم په همدغه امپورټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو زیاتولی شئ. زه راځم همدومره بسنه کوي په دغه ځای باندې کلیک کوم. یو بل ټمپلیټ هم ورته اچوم چې د وسلې ټمپلیټ و ملګرو. دغه وسلې ټمپلیټ به هم ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولی وي او دغه هم بیا تاسو راواخلئ. چې کله مو راواخیسته ملګرو دغه ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ دا به داسې هغه کوي او دغسې به داسې کوي ملګرو د سیده به یې کوي. چې کله مو سیده کړه دا به لږ غټ کوي. دغه سایز ته راشئ ملګرو دلته دغه غټ ټیک مار باندې کلیک کړئ دا به داسې غټ کوي. چې کله مو غټ کړه اوس ملګرو راشئ په دغه آپشن باندې کلیک کړئ او دا تاسو کولی شئ د دې ځای نه سم کړئ ځکه هلته بیا کوم هغه چې دي هغه غلطېږي ملګرو ګډوډ کېږي. نو دا به داسې سره سم کړئ دې منځ کې به ټول دغه راولئ ملګرو. چې کله مو راوسته ملګرو اوس به راشئ په دغه ټیک مار باندې به کلیک کړئ او بیا به دغه ځای باندې کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ په دې ریمیو باندې به کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړئ بیا به راشئ دغه خپلې ګالري ته به کېباسئ. چې کله مو کېباسئ ملګرو اوس به سیو ټو ګالري باندې کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړئ ملګرو دغه به ثبت شي تاسو سره په ګالري کې. اوس به راشئ ملګرو دغه فوټو جي به راخلاص کړئ. چې کله مو فوټو جي راخلاص کړه ملګرو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. چې کله مو بیا به په دغه نیو پروجیکټ باندې کلیک کړئ ملګرو. چې کله مو په نیو پروجیکټ باندې کلیک بیا به راشئ ملګرو دلته په دغه لاندې سټیکرز باندې کلیک کړئ ملګرو. په دغه سټیکرز باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک بیا به انسرټ فرام ګالري باندې کلیک بیا به دغه ویټ اوټ کراپ باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک ملګرو دغه ته به خپل ګالري ته هم بوځي هغې ځای نه تاسو کولی شئ خپل هماغه عکس چې کوم جوړ کړی وو هغه به راواخلئ ملګرو. چې کله مو راواخیسته ملګرو دا اتوماتیک دلته تاسو سره راکېوځي. دلته به راشئ په دا سایز باندې کلیک کړئ او دا به لږ غټ کړئ ملګرو. چې څومره غټوئ چې تاسو خوښ یې هماغومره به یې غټ کړئ. مثلا زه همدومره پرېږدم. راشئ په دغه کلوز باندې به کلیک کړئ ملګرو. ښه اوس به راشئ ملګرو په دغه درې ټکو باندې کلیک کړئ. پاس په دغه درې ټکو چې کله کلیک کړم ملګرو دلته به راشئ په دا چینج رایټ ټو باندې یعنې سایز به ورته انتخاب کړئ. دلته به هم 1500 ولیکئ ملګرو په دې ځای کې دلته به هم 1500 ولیکئ او په دغه ځای کې به هم 1500 ولیکئ او بیا به راشئ په دا لاندې تایید باندې کلیک کړئ. چې کله په تایید باندې کلیک کړئ ملګرو دلته ګورئ دغه دومره به یې کوي. بیا به راشئ په دا درې ټکو باندې کلیک کړئ او دلته به یې کنورټ 3D میک اپ باندې کلیک کړئ. بیا په سخت عکس باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړئ ملګرو
لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو. تاسو ته ډېر زیات عکسونه راځي، کولی شي په هر یو جوړ کړئ. زه راځي یو دانه درته ښیم ملګرو، هر رقم ته کولی شي تاسو هر رقم ته ډیزاین جوړ کړئ. په دغه ځای کې تاسو ته به چې د ډیزاین هغه ښیي چې تاسو به دا سایز دومره وي. تاسو به راشئ ملګرو، په دا ساخت باندې کلیک کړئ چې کله په دې کلیک کوئ، په ایکسپټ باندې کلیک کړئ چې کله په ایکسپټ باندې کلیک کړئ، دلته وایي لږ انتظار وکړئ. دلته تاسو ته یو ایډز درکړي، دغه ایډز پوره وګورئ ملګرو. چې کله مو دا ایډز پوره وکړه نو تاسو ته 2 رقم ته صفحه راځي. زه لږ دا ویډیو سټاپ کوم. کله ایډز خلاص شو په دغه پاس سر کې تاسو ته زر نشان درکوي، دغه به ووهئ. چې کله مو دا ووهه دلته درته وایي چې لږ انتظار وکړئ. دلته ګورئ اپلوډینګ روان شو ملګرو، لږ انتظار ورته وکړئ. دلته ګورئ ملګرو، تاسو ته به دغه شان څخه درکړي دغه جواب شپاړس باندې به کلیک کړئ. دلته ګورئ در حال دریاب دی، لږ صبر ورته وکړئ ملګرو. دلته تاسو سره خپل عکس جوړیږي. په دغه پاس زر برنامه باندې به کلیک کړئ، دغه ایډز به ختم کړئ. دلته ګورئ ملګرو، موږ سره چې کوم هغه دی دا دی روان شو ملګرو. دغه ګورئ ملګرو، دغه جوړ شو. اوس دلته تاسو کولی شئ چې دغه ډاونلوډ با کیفیت په دغه کلیک کړئ او دغه تاسو ته روان شو لاندې ګالري ته کې وځي. نو ملګرو دغه واز موږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مې ویډیو خوښه شوي وي او بیا د نه کوچنۍ غونډې کوم که زموږ د خپل د یوټیوب چینل ته چې عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هر نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. نو په الله سپارم، د خدای په امان.